دریم سبب چې اسلام ته په تقویه رسي مضبوطواله هغه الجهاد فی سبیل الله د الله رب العالمین په لار کې جهاد دی. جهاد دا بهترین عمل له غوره عمل له د موسی علی السلام د زمانه را پدې خو جهاد الله پر اسکله دی او جهاد حکم راغله دی پر خلکو باندې په خوا قانون دا کله چې به کافرو هغه ډیر سرکشي به شروع کړل ګناونه به شروع کړل مسلمانان به کمزوري کول وجل به نو الله رب العالمین په عذاب را وسد اسمان نه ید اسمکنا په اسمکه کې بل کته منډلې به د پاسنه په عذابونه رال خو لیکن موسی علی السلام د زمانه را پدې خو کم قوم چې الله مخالفت کړي دي الله رب العالمین دا په خلاف کې مجاهدین پیدا کړي دي چې هغه په عذاب ورکی. نو جهاد غوره عمل له يهود او نصارا لګي دي چې جهاد په یو نومونه باندې بدنام کی وذروه سنامه جهاد چې د اسلام ګوب د لکه څنګه چې په اوخه په خوې کې دا ګوبي د اسلام ګوب چې دا جهاد دی غوره عمل له. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بعثت بین یدی الساعه بالسيف رسول الله فرمایي وی زه د قیامت مخ کې الله رب العالمین را لګلې م بالسيف تور باندې چې زه په تور باندې جنگ کوم جهاد وکوم د څه لپاره به جهاد کوم حتى يعبد الله وحده تر دې پورې چې خالص د الله رب العالمین بندگی وشي. دلته د جهاد او د دهشتګردۍ فرق دی. دهشتګردي چې ده هغه کې د زور د پاره یا د بلنوم د پاره وجنی کیږي. جهاد چې ده نو دې کې څه د پاره جنگ کیږي تر دې پورې چې داخله خالص د الله بندگی وکي. جهاد څه د پاره کیږي چې داخله خالص د الله رب العالمین بندگی وکي نو جهاد د دې د پاره کیږي. او به رسول الله فرمایي چې وجعل رزقي في ظل رمحي وی الله رب العالمین زما د رزق چې ګرځولې ده زما د نيزي په سوري کې ګرځولې ده. منا الله رب العالمین مجاهدین له رزق ورکي. دا اکثر خلکو د مجاهدین څنګه مالدار دي دي الله رب العالمین رزقونه ورکي په دې جهاد کې له غنیمتونه ورکي مجاهدین الله رب العالمین مالونه ورکي. تاسو وګورئ اکثر څوک په دنیا کې د چا مزدوري کوي نو هغه ختم څور کوي نو چې یو سړی د الله مزدوري کوي ولې الله بوله څه نه ور کوي خزانه خټولې د الله رب العالمین سره دي نو مجاهدین الله رب العالمین مالم ور کوي. او به رسول الله فرمایي چې وجعل الذل والصغار على من خالف امري رسول الله فرمایي وي ذلت کتواله الله رب العالمین په هغه چا باندې مقرر کړي څوک چې زما د امر مخالفت وکي. منا جهاد دې د دې مخالفت څوک وکي نو رسول الله فرمایي داخله ذلیل کیږي خطا کیږي با الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي چې ستا او استاد امت کار ګرځي به جهاد په سبیل الله د جهاد کوي د الله رب العالمین په لار کې. خود جهاد نمخ کې د نفس اصلاح ضروری ده. اول بزن اصلاح کې داغه نفس به جهاد کې داړي کې به اصله ته لاس نه ورچه اول به د نفس سره جهاد وکي. د نفس اصلاح ډیره ضروری ده. د وجنا یو معرکه او پاغي کې نبی صلی الله علیه وسلم د یو کس باره کې ویل قزمان نومیو وای چې هو په نار د سړی په ور کې ده. وای کله چې د معرکه شروع شو د غزا شروع شو وای د کوم سړی باره کې چې رسول الله ویل چې هو په نار د په ور کې ده وای فقاتل قتالا شديدا وای ډېر سخت جنگ وکړ. کم کافر چې ویلیدو هغه بیرانی و څټ بته وو سخت جهاد وکړ. صحابه وای نږدې و چې زمون پر رسول الله باندې بدګماني پیدا شوی وي انت رسول الله ویل چې دا سړی په ور کې ده او دا د جهادونه کوي دا څنګه په ور کې ده. نو صحابي وای زور پسې شو ما وای دا زخمی شو او سخت زخمی شو وای کله چې دا زخمی شو وای د ماخام ټیم او دا به صبر شه اخر درد او تکلیف پیو وای دې دا تور راواغستله او دای پر اسمګه کې خدل دسه ویدره ولا نیغه او ځان په ورورته او دا تور په ځان کې نیغه ویستله ځان ملک دغه صحابي راغه او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې اشهد انک رسول الله یا رسول الله زدا گوئی کوم چې ته الله حق رسول وي ولی وای عکس باره کې چې ته ویل هو په نار د پور کې ده هغه کس جهاد وکړ هغه پس دا زخمی شو او به صبر شو او تور ځان ته کې خدل ځان خپل مړ کړ. د جهاد نمخ کې د نفس اصلاح ضروری ده. محدثین یو حدیث ذکر کوي وای ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. رسول الله فرمای الله رب العالمین د دې دین تایید کوي دا په یو فاجر انسان هم کوي په فاسق انسان به کوي یو بيدین انسان به ګناګار انسان به فاسق به خو لیکن الله رب العالمین به د دین خدمت والی. محدثین او چې بکره وای دا حدیث ویو وای دې وسلګو باندې جړلې وای نو چا وته ویلې تاسو ولې جاړې محدثین چې بچا ته پوسوګه وای دې ویل چې موږ زګه جاړو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د دې دین تایید کوي د دین خدمت چې اخلي په یو فاجر انسان هم کې د فاجر انسان نه الله رب العالمین د دین خدمت اخلي. وای اسنه چې زمونږ د حدیث په درس باندې اسلام ته تقویت او
تایید د اسلام وشي او الله رب العالمین د قیامت پر د فاجرانو په سپونو کې را پاند سي وي دوی به جړلې نو د جهاد نمخ کې د نفس اصلاح ضروری ده اخلاص ضروری ده نو جهاد پکار ده يهود او نصارا دي قسم د سيسي يهود او نصارا او د مسلمانانو ته جوړی کړی دي چې د مسلمانانو د جهاد نه واړي د خپل دین نه واړي او په هغه کې د مصروف وي يهود او نصارا خپل عملونه وکړي